मुराद सईद साहब जिंदाबाद, जनाब महबूबुल्लाह खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। دا روډو شو محمد بیګ ته ترکاني محمد بیګ ته دا مراد سید د پیټۍ په ذریعه باندې وکړو. سید د پیټۍ والا ډېر شکریا ادا کوو. نوم کرامت علي دی او دا روډ موږ ته مراد سید صاحب او محب الله صاحب وکړو. د هغو موږ ډېر زیات مشکور یو چې داسې علاقې ته لکه دی روډ بلکل خراب و، موږ ته به ډېر زیات تکلیف و. نو موږ ډېر زیات د هغو شکرګزار یو چې لکه دومره ښه روډ موږ ته روغ کړو. لکه د دې شکریا موږ د هغو څه زموږ څه الفاظ زما سره نشته چې زه د هغو ته دغه رحمان الدین دی او زه د تغمې اوسېدونکی یم. منسټر صاحب چې موږ ته کوم دا روډ وکړو دا په 80 کالو کې نه چا داسې کړی و. مراد سید صاحب منسټر صاحب د هغو موږ ډېره شکریا ادا کوو چې دومره غټ میګا پراجیکټ یې راوړو او د تغمې د خلکو دپاره دا روډ وکړو. ډېر زیات پاڼې دی ته ویستری دی او خلک ډېر زیات خوشحاله دی په دې کار باندې. تغمې د دې دغه ځای پله کور دی. دا روډ موږ ته مراد سید او محب الله په ترو باندې وشو او ډېر دې علاقې ته دې خلکو ته او ګاډو والا ته ډېر غټ تکلیف و. نو هغه د هغو په وجه باندې دا روډ وشو. زمونږ د منسټر محب الله خان او د منسټر وفاقي منسټر وزیر مواصلات د مراد سید ډېره غټه شکریا ادا کوو چې په دې علاقه باندې د والي صاحب او د هغه زمونږ د ژوند چې 40 سال زما ژوند تیر شو په دې روډ باندې ما کار نه ولیدلی. دا 40 سال بعد چې زما د زندګۍ ټیم دی دا اولنی ځل شو چې په دې تغمه محمد بیګ ترکاڼي او د نصرت روډ باندې په دې باندې د دې منسټرانو زموږ د پی ټی آی او د عمران خان په وزیر اعظمۍ باندې موږ فخر ادا کوو چې یاره داسې قسمه هنګامي کارونه او داسې ښکلي کارونه د فلانټ ترکول پخوا به سپریګان کېدل ګټې به خورېدې. نن الحمدلله په ډمپرو کې د فلانټ نه تیار ترکول راځي او دلته خپل پلانټ لګېدلی ښه په پیمایش باندې او ښه ښکلی کار شروع دی. نو موږ چې په 100 پیرې شکریا ادا کوم به حیثیت د نماینده نو کمه ده. زه فخر ادا کوم چې زه د یو داسې پارټۍ او د داسې ټولګي حصه یم د هغې زه چې څومره شکریا ادا کوم نو کمه ده. خو خاص کر د دې کریډیټ زه محب الله خان منسټر صاحب او مراد سید منسټر صاحب دواړو ته په جمع باندې ډالۍ کوم.